حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مؤمنان ورونو، الله عز وجل را تفرمای هر هغه څه چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته دروړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته روا بولي، فخذوه، هغه ونیسئ، په هغه باندې عمل کوئ. وما نهاکم عنه، او له څه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسې منع کوي، فانتهوا، تاسې له هغو ځانونه وساتئ، اجتناب ترې وکئ. دا آیت مبارک موږ ته د خپل ژوند مشعل راه ده. د موږ د دنیا او آخرت د کامیابی دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات طیبه ده. څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته روا بللي هغه به روا بولو، او څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ناروا بولي هغه به ناروا بولو، له هغه څخه به ځان ساتو. بس موږ کامیاب یو. او هیڅکله د یو مسلمان په هیڅ قسم شرایطو کې داسې تصور نه کوي چې نن شرایطو کې که رسول الله صلی الله علیه وسلم وای نو ډیر شدت به یې کاوه، سختی به یې کوله، یا به یې ډیره نرمي کوله. نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم ژوند و زندگی تېره سوي هغه تر قیامه د قیامت دپاره د مسلمانانو د ژوند تېرولو دپاره آینه ده. هر قسم حالات په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلي. موږ به ځان له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نه تقواداره بللی سو، نه یې غیرتي بللی سو، نه سیاستمداره بللی سو، نه له دینه سره مخلصین بللی سو. که رسول الله صلی الله علیه وسلم هره معامله کړې هغه معامله موږ ته مشعل راه ده. که له هغې څخه مخالفت کوو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لارې او له اسوې حسنې مخالفت ده. نو بناء علماء کرام لیکي چې د مسلمانانو عمومي حالات دوه قسمه دي. یو عادي حالات دي چې دوی له جانب مقابل کفري ملتونو سره په عادي حالاتو کې څه قسم رویه کول ورته پکار ده او غواړي. د هغې په باره کې علما وایي چې د مسلمانانو موقف او دریځ به په دغه وخت کې چې د تقاتل او د تحارب او د تقابل او د مقابلې او د دښمني وخت نه وي، او د صلح او د امن موقع یې موسم وي. له ټولو جوانبو د کفارو سره به، غیر مسلمو سره به مسلمانان د لینیت، حکمت او اخلاقو په سیاست باندې چلیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمای یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. بس دا موږ ته معیار ده. موږ به له خپله ځانه د یسرو په جای باندې د عسرو استعمال نه کوو، موقف نه خپلوو. د بشرو په جای باندې به د نفرو د تنفرو د نفرت اچولو روش او رویه به نه خپلوو. کنې بیا به مو قلب کړی، په شریعت کې به مخالفت کړی، دعوه به د شریعت دی عملی، خو یې به مخالف شریعت. او په تقابل په حالاتو کې، استثنایی حالاتو کې، د محاربې او د دښمني په حالاتو کې له کفارو او غیر مسلمو سره بیا د مسلمان رویه هغه د غلظتو، د شدتو او د قهاریت رویه ده.
وليجدوا فيكم غلظه. الله راته وایي مسلمانان دې په تاسو کې غلظت و شدت و سختوالی ومومي. الشداء علی الکفار، مسلمانانو صفت دا ده چې په محاربو کفارو باندې شدید دي. فشرد بهم من خلفهم، دغه مخامخ کفار چې له تاسې سره په محاربه کې ولاړ دي دوی ته داسې ګزارونه ورکوي چې هغه شاته کفار د دوی له حالاتو له اخبارو خبریږي او د هغو الته زړونه له پردو وځي. دا د دښمنۍ د وخت رویه ده او روش ته چې اسلام موږ ته راښولی. موږ به د دښمنۍ د وخت رویه د عادي حالاتو په وخت کې نه پکاروو او د عادي حالاتو رویه به د دښمنۍ په وخت کې نه پکاروو. او همدا وجه ده ورونو چې ټولو مفسرین کرامو، محدثین کرامو، فقهای کرامو دا تعلقات د مسلمانانو په صورت عموم کې له غیر مسلمو سره 4 قسمه تفصیل کړي او تشریح کړي دي. د سورة آل عمران 28 آیت په شرح او تفصیل کې معارف القرآن د مفتی محمد شفیع صاحب درواخلی هغه ډېر په وضاحت سره دا بیان کړی او نورو کتابونو نورو مفسرینو هم راخیستی چې د مسلمان تعلق له غیر مسلمه سره په 4 قسمه باندې ده. یا به موالاتي، یا به مواساتي، یا به مداراتي، یا به معاملاتي. د دې حکمونه په شریعت کې موږ ته معلوم دي. موالات ویل کېږي د زړه دوستي ته له کافر سره، له هر نوع کافر سره، که غزیمی ده، که مستعمن ده، که مصالح ده، که محارب ده، له هر قسم کافر سره د زړه دوستي او کافر د کفر په وجه باندې خوښول دا ګناه کبیره ده او حلاله بلل دغه دوستي کفر ده. خلاص فیصله. دوم قسم تعلق دی مواسات ده. مواسات ویل کېږي نفرسانی، همدردي او خیرخواهي ده. دا لغیر محارب کفارو سره هر قسم کافر سي دي، که په دار حرب کې دي، که په دار د اسلام کې اوسیږي، د هغو سره د مسلمان دپاره دا 3 سره رویې ورسره روا دي. هم یې همدردي کولی سي، هم یې خیرخواهي کولی سي، هم نفع رساني کولی سي، نفع ورته رسولی سي، هم یې پوښتنه کولی سي، هم یې عیادت کولی سي، هم یې د مسافري د راتګ پوښتنه کولی سي، هم تعاون ورسره کولی سي، هم مدد ورسره کولی سي، هم تحفه ورکولی سي، هم تحفه ترې اخیستی سي. دا د مواسات تعریف ده. دریم قسم چې ده مدارات ده. مدارات خوشطبعي او خوشرویي او ښې رویې ته مدارات ویل کېږي چې په ظاهره باندې ته خوشطبعي او خوشخویي ورسره کوي. دغه خوشخویي او خوشطبعي ظاهري دارومدار دا له هر قسم کافر سره روا ده، خو په 3 نیتو په 3 مقصدو باندې روا ده چې یا د هغه له شره ځان بچ کوي او یا د هغه د هدایت امید لري په دغه خوشطبعي او خوشخویي سره چې دته د اسلام ته رجوع پیدا کېږي، او یا هغه د تا مهمان او میلمه یي نو ته یې د مهمن نوازي په وجه باندې له هغه سره خوشطبعي او خوش سلوکي کوي. دې ته ویل کېږي مدارات. دا روا دي. دریم قسم معاملات دي. معاملات هم په هغه صورت کې له هر قسم کفارو سره روا دي چې اسلام ته پکې تاوان نه وي، مسلمانانو ته پکې ضرر نه وي، او که د مسلمانانو نفع وپکې یا که ضرر وم خو کفارو ته بیا تاوان زیات ده، یا که کفارو ته نفع ده خو مسلمان ته بیا نفع زیاته ده پې باندې، نو هغه هم له کفارو سره کولی شي.
تجارت سره کولای شي، خرید و فروخت سره کولای شي، تعاملات تګ و راتګ سره کولای شي، د هغو په اداراتو، د هغو په کمپنیو کې، په کارخانو کې کار کولای شي، هغه په خپلو کارخانو کې ګمارلی شي، هغه په خپلو دفاترو کې ګمارلی شي، استفاده ترې کولای شي. دې ته ویل کېږي معاملات. دا معاملات هم کېدای شي. نو په اسلام کې موږ ته الله پاک ډېر خواږه احکامات راکړي دي، خوږې فیصلې راکړي دي. او په شریعت کې یو لوی اصل دا ده چې مسلمانان به خپل منافع سنجوي، چې دوی ته منفعت یې پکې، هغه کار دوی کولای شي. په شریعت کې ورته مجاز ده، اجازه ده. او که د دوی ضرر یې پکې، هغه کار ناروا ده. البته په هغه صورت کې چې د دوی په کم ضرر کې زیاته منفعت دوی ته رسیږي یا زیات ضرر کفارو ته رسیږي، نو بیا هغه کم ضرر هم برداشت کولی شي. الله عز وجل دې موږ ته د اسلام په صحیح مطالعه باندې توفیق را نصیب کړي، له ذاتي او له شخصي او له خپلو مزاجي جذبات د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.